بسم الله الرحمن الرحیم د ذهین افیشل یوټیوب چینل ګرانو خوږو کتونکو په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله یاستئ. زما خوږو ملګرو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو د خپل ویب سایټ د ورډپریس ویب سایټ فوربیډن 403 فوربیډن مشکل ایرر چې دی هغه څنګه حل کړو. نو خوږو ملګرو په دې اړه زما په ویب سایټ کې ستونزه راغلې وه او د دې دپاره زه ډېر زیات سرچ مو وکړو. په پښتو ژبه خو ما بیخي داسې ویډیو پیدا نه کړله چې هغه کې دا مشکل حل شوی وي او په انګلیسي کې هم ډېرې ویډیوګانې ما وکتلې، برابر تر 20 ویډیوګانې ما وکتلې، خو په هغې په یو کې هم زما ستونزه حل نه شوله. نو تر دې ما غوره وګڼله چې راځه راشه زما دا ستونزه خپله باندې حل کړم. دا نو خپلو پښتنو سره دا هم شریکه کړه، کیدای شي یو څوک یو استفاده ترې وکړي او هغې دا ستونزه په خپله ژبه باندې په اسانه ډول باندې حل شي، تر دې چې په انګلیسي باندې هغه کوي هلته مشکلات وي. نو تر دې دا ښه ده چې پښتو ژبه باندې د هغې مشکل حل شي. صحیح ده. نو زما خوږو ملګرو له تاسو یوه هیله کوم که چېرته تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی هغه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. کله چې موږ ویډیو اپلوډ کوو د هغې خبرتیا به تاسو ته رسیږي او هغه به تاسو ویډیو اول ګورئ. صحیح ده. نو کله چې تاسو ورډپریس ویب سایټ ولرئ هغې کې زیاتره وخت کې ځینې وخت چې کله تاسو سایټ کې اپلوډ وکړئ او ډیولپ وکړئ پکې یو سایټ جوړ کړئ، ښایسته خواري وکړئ او هغه یو څه وخت ایسته تاسو ته دغسې یو مشکل منځته راشي. ښه دلته لیکلی وي فوربیډن 403 فوربیډن ایرر. صحیح ده. نو دا تاسو بیا بیخي تر هغې نه حلیږي، یعنې زموږ ستاسو په فکر تر څو بیا سر نه بیا موږ ایډیټ کوو هغه هر څه ختموو بیا مشکل موږ ته جوړیږي. د دې دپاره به زه تاسو ته یو څو خبرې وکړم. هغه دا کله چې تاسو په سایټ کې ډېر پلګین واچوئ نو تاسو ته دا ستونزه راځي. او بله خبره دا ده زما دپاره چې ما ته تجربه وشوله کله چې تاسو کاونټ ډاون په نوم باندې یو پلګین دی هغه چې کله تاسو واچوئ په خپل سایټ کې هغه د پوسټ دپاره یعنې وخت دپاره وي، کله چې هغه تاسو یو پوسټ کې استعمال کوئ یعنې وخت ورکوئ چې 2 ورځې بعد دا پوسټ ایکسپایر شي نو هغې پلګین کې یو ستونزه ده هغه بیا تاسو سایټ فوربیډن کوي، خرابوي. صحیح ده. نو هغې نه تاسو بالکل صرف نظر وکړئ. او بل خبره دا ده کله زیاتره وخت خو ویو ته یعنې یوزر ته چې کوم یوزر وي نور خلک وي هغوی ته دا ښکاري فوربیډن. ځینې وخت چې کله موږ بیا خپله هغه سایټ ته لاګین کیږو هلته موږ ته داسې یو اپشن راکوي، داسې خطونه راغلي په زموږ سایټ باندې، نو یا ځینې وخت کې یوزر ته هم داسې یو خطونه ورکوي. نو دې دپاره څه کول پکار دي نو دې ویډیو کې به زه تاسو ته مکمل وښیم. صحیح ده. ویډیو مه سکیپ کوئ، ډېره مهمه ویډیو ده هغه چا دپاره چې دا ستونزه لري. کله چې دا مشکل راغلی و لومړی به په دې باندې درته ووایم تاسو دا کوم خط چې لیکلی وي لکه زه تاسو ته وایم دلته لیکلي هوم بیا سلیش ذهین ټي سلیش پبلک ایچ ټي ایم ایل بیا سلیش ډبلیو پي کنټینټ پلګین ګوګل سایټ کیټ. صحیح ده. یعنې دا کوم پلګین چې تاسو ته وښیي دغه پلګین تاسو ډیلیټ کړئ یا ډي اکټیو کړئ، چې ډیلیټ یې کړئ تر ټولو ښه راځي. صحیح ده. هغه کوم پلګین تاسو دلته وښیي هغه ډیلیټ کړئ نو دا ستونزه به مو حل شي. صحیح ده. 100% حل کیږي. بل خبره فوربیډن 403 فوربیډن ایرر دا څنګه حل کولی شو. نو تاسو به څه وکړئ تاسو به راشئ کروم براوزر ته. صحیح ده. کروم براوزر ته به راشئ. زه راځم زه کروم براوزر خلاصوم. صحیح ده. زما سایټ ته فعلا جوړ دی، مشکل پکې نشته. تاسو کولی شئ د زموږ له معلوماتو برخمن شئ او ویې ګورئ زموږ ډېر ښه دغه دی پکې معلومات نشر کړي دي، نو تاسو کولی شئ د هغې نه هم استفاده وکړئ. صحیح ده. زموږ سایټ دی ذهین ټي وي .com.
نو دا تاسو کولی شئ د سکالرشیپونو همداشان نورو تخنیکي معلوماتو لپاره تاسو دې ته راشئ ویې ګورئ او استفاده ترې وکړئ. ښه تاسو چې کله راغللی خپل کروم براوزر ته داسې یو صفحه به خلاصه شي. تاسو به دلته خپل ډومین ولیکئ. زه لیکم zahinTV.com. صحیح ده. دا چې کله تاسو ولیکو بیا به ورکړئ سلیش هم چې کله ورکړئ بیا به سی پینل ورکړئ. صحیح ده. سی پینل به ولیکئ. دا سی پینل دا به خلاص کړئ. تاسو کله چې یو ډومین اخیستی ویب سایټ مو اخیستی وي تاسو ته سی پینل اکاونټ درکوي. صحیح ده. هغوی تاسو ته ایمیل کې لیکلی وي چې سی پینل یوزر نیم او هم پاسورډ به تاسو ته هغوی لیکلی وي. کله چې تاسو خلاص کو لږ منتظر شئ تر څو دا صفحه خلاصه شي. منتظر کیږو. دا لږ څه وخت نیسي. معمولی ډېر وخت نه نیسي. ښه دلته چې راغلل دلته به تاسو خپل یوزر نیم ورکړئ او هم به پاسورډ ورکړئ. صحیح ما ورکړلو. اوس اتنټیکیشن کوي. صفحه خلاصه شوله او دلته سی پینل موږ ته مکمل خلاص شو یعنې کنټرول پینل. صحیح ده. د ویب سایټ دې کې زیاتره تاسو فایل شکل شاید بدل وي خو لیکنه خو بدل نه وي. تاسو به لیکنې ته ګورئ. صحیح دلته به لاندې راشئ زه تاسو ته وښیم. ډومینز کې چې دی ورډپریس ټول کټ د په نوم به دغه تاسو اپشن دی دا به تاسو کلیک کوئ. صحیح شو. کله چې دا تاسو کلیک کړو بیا به منتظر شئ تر څو بله صفحه خلاصه شي. ښه کله چې بله صفحه خلاصه شوله نو تاسو به دا شان صفحه راشي. تاسو پلګینز تیمز او هر څه به تاسو دلته ښکاري. دلته به تاسو وکئ لاندې به راشئ. کله چې راغلی ټولو اخر ته به راشئ. دلته به چې وکئ چیک ورډپریس انټیګریټي. صحیح ده. دغه یې لیکلی دغه خط به تاسو کلیک کوئ. کله چې دا تاسو کلیک کړو منتظر به شئ ورته. دلته به تاسو څه ووهئ. ښه دلته څه لیکلی دی ری انسټال ورډپریس کور. دا به تاسو بیا انسټال کړئ. تاسو پوسټونه له منځه نه ځي. انشاءالله هېڅ مشکل نشته. کله چې تاسو دا ری انسټال کړو نو تاسو سایټ به بالکل خلاص شي. 100% زه تاسو ته ذمهواري در کومه چې انشاءالله تاسو فاربیډن کوم مشکل دی هغه به بیا نه راځي پکې. نو خوږو ملګرو که چېرته تاسو دا مشکل حل شو دا طریقه مو وکړله حتما هغې نه بعد راشئ زموږ یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ او نور ملګرو سره هم شریکه کړئ. مننه. تر بیا ښې چارې د الله په امان.